سروبي کې د 22.5 میگاواټ لمریزې برېښنا دستګاه جوړولو چارو پیل پرانیستنه وشوه. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند، د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر، د امارتي شرکتونو لوی ریاست رئیس مولوي احمد جان بلال لوري د کابل سروبي ولسوالۍ نغلو سیمه کې د 22.5 میگاواټ لمریزې برېښنا دستګاه جوړولو چارو پیل پرانیستنه وشوه. په دې تړاو جوړ شویو مراسمو کې د ترکی هیواد سفیر، د ترکی او زولرستان کمپنیو مسؤلینو، د اوبو او انرژي وزارت د انرژي سرپرست موین، د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وزیر، د ښار جوړولو او اراضي وزارت وزیر، د کابل ولایت والی، د اولمپیک بدني روزنې او سپورت ریاست عمومي رئیس او ګڼ شمېر نورو مسؤلینو، علماو او سیمه ییزو مخورو ګډون کړی و. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند د شنی او پاک انرژي د هڅه مهمه وبلله او پر پانګوالو یې غږ وکړ چې د برېښنا انرژي تولید برخو کې دي پانګونې پراخې کړي. له همدې ځایه ټولو کورنۍ او بهرنۍ پانګوالو ته دعوت او ډاډ ورکوم چې اسلامي امارت مو په هر مورد کې په ځانګړي ډول د برېښنا په تولید کې هر ډول سرمایه ګزاري او هڅو ته هرکلی وایي او د لازمو اسانتیاوو په برابرولو کې مرسته درسره کوي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر هم هیواد کې د نوي کیدونکي انرژي پراختیا لپاره د نړیوالو همکاري اړینه وبلله، ځکه په وینا یې چې د اقلیمي منفي بدلون کې ونډه درلودونکي لوی صنعتي هیوادونه نورو هیوادونو سره مرستې کوي. که څه هم موږ تر اوسه پورې داسې هیڅ پروژه نه ده عملي کړې چې هغه د چاپیریال ته تاوان ورسوي، خو د نورو هیوادونو د داسې پروژو له عملي کولو څخه موږ متضرر سوي یو چې د اقلیم او محیط زیست موضوع تر یو هیواد او تر یو سرحد پورې منحصره نه ده. نو په همدې اساس هغه نړیوال سازمانونه او هغه نړیواله ټولنه چې د ګرین انرژي لپاره د اقلیمي تغیراتو د مخنیوي په خاطر باندې مختلفو هیوادونو ته په میلیونونه ډالر فند ورکوي او په دې برخه کې کار کوي تر څو د نړۍ په سطح باندې د اقلیمي تغیراتو مخنیوي وشي. خو متاسفانه چې افغانستان سره په دې برخه کې د اسلامي امارت له راتګ وروسته د پام وړ مرسته نه رسوي، بلکې هیڅ نه رسوي. په همدې اساس په اول قدم کې په ټولو نړیوالو سازمانونو او په ټولو هغو اشخاصو او په هغو ټولنو باندې غږ کوم چې د دوی شعار د ټولنې او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره څو وسول چې د اسلامي امارت له راتګ سره سمې دغه مرستې له افغانستان سره ودرول. دې ته تنها مرسته نه سو ویلی بلکې دا د خلکو مسلم حق ده. د مراسمو کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمن حقانی له پانګوالو وغوښتل چې د برېښنا په ګډون ټولو برخو کې دي پانګونې وکړي او د بهرنیو هیوادونو پر ځای دي خپل هیواد کې پانګونې سره آبادۍ کې برخه واخلي. هغه ځوانان، هغه کادرونه، هغه ورونه چې کلونه د لپاره انتظار کړی دی، په دې مې د بیت المال پیسې مصرف شوي دي، باید اوس راشي دی په دې کې همکاري وکړي، د خپل وطن په آبادۍ کې په هر بخش کې وي، اکا د برق وي، اکا د زراعت وي، اکا د تعلیم وي، اکا د نور حیاتي پروژې د سړک او د ښار جوړول وي، باید موږ د دې نه استفاده وکړو او د خپل هم راشي کوشش وکړي چې نن دا وطن د موږ سره په ګډه جوړ کړي. دغه راز د کابل ولایت والی الحاج ملا امین الله عبید هم نوي کیدونکي انرژي پروژې مهمې وبللې او د پانګونې پراختیا برخه کې د پانګوالو همکاري اړینه وبلله. موږ د ټولو پانګوالو او صنعتکارانو تجارانو څخه مختلف وو چې راشي په خپل ګران هېواد افغانستان کې پانګونه وکړي او خپل مظلومو افغانانو او غیرتمنو افغانانو ته د کار زمینه مساعده کړي او موږ ستایو چې او خپل رهبرۍ ته اطمینان ورکړو چې انشاءالله العزیز امنیت 100% تامین دی او ټولو شرکتو او ټولو پانګوالو ته خپل د خوا څخه پوره ډاډ ورکولی چې لله الحمد افغانستان نن د ورځ د ولسونو او د خلکو لپاره
یو ښه زمینه ده چې کار پکښې وکړي او خپل ولسونو ته کار برابر کړي. مراسمو کې د اوبو او انرژۍ وزارت د انرژۍ سرپرست معین مولوي عزیز الله سهار پر نړیوالو غږ وکړو چې افغانستان کې د چټکو پرمختګونو یو روڼ او ریښتونی انځور دی وړاندې کړي او منفي تبلیغات نه خپروي. موږ خارجي ډونرانو ته یا داخلي ډونرانو ته یا هغه خلک چې د اسلامي امارت ستاینې یا کارکردګي یا خدمات په ځینو رسنیو کې یا په ځینو هیوادونو کې رایه کوي، یو ځل بیا دا غواړو چې د افغانستان اسلامي امارت دغه خدمات تاسې په رښتینو ډول باندې ارائه کړئ. تاسې د اسلامي امارت دغه کارکردګي او دغه خدماتونه د خپلو دروغو او د خپلو مبالغو په شکل باندې مه وړاندې کوئ. الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت یو واقعیت ده، یو حقیقت ده چې په خدمت کې او خدماتو کې ساری نشته. مراسمو کې د ترکیې هیواد سفیر خپل وینا کې وویل چې افغانستان کې پانګونې لپاره د دوی پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. د هغه په وینا چې افغانستان له سیزو جګړو ځپلی او اوس پیلیدونکې پروژې ګڼې تشې ډکوي. تیرو جګړو له امله افغانستان د زیربنا په برخه کې ډیر څه له لاسه ورکړي. اوس لیدل کېږي چې د دې تشې د ډکولو لپاره پانګونې کېږي او د دې هڅه کېږي چې مهمې پروژې پلي شي او تیر زیانونه جبران شي. ihtiyaçlarının karşılanması için gerçekten önemli projeler yürütülüyor. د ترکیې اویا ساختماني شرکت مسؤل سلیمان جلیو خپل وینا کې ډاډ څرګند کړ چې دوی اوګه پر اوګه افغانانو سره کار کوي او غواړي خپل پانګونه پراخه کړي. اوس په افغانستان کې امنیت ډاډمن دی، نو د محترمو چارواکو او ستاسو د مشرانو په ملاتړ د یو شرکت په توګه چې د افغانستان رښتینی دوست دی او د پانګونې ګڼې پروژې لرو، دا شعار په عملي توګه پلی کوو او اعلان کوو چې د دې هیواد پرمختګ او د خلکو د هوساینې لپاره د افغانستان په هره پروژه کې د افغان واکمنانو سره اوږه په اوږه کار کولو ته چمتو یو او ستاسو ترڅنګ ولاړ. د دې مهمې پروژې پانګې ونډوال د زولرستان شرکت مسؤل جمال ناصر دورانی بیا خوښي وښوده چې اوس پانګونې لپاره تر بل هر وخت زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. چالشونه کم شوي دي، بیروکراسي چې ورته وایي یا کاغذپراني تر ډېره حده کمه شوې ده. د اوبو او انرژۍ وزارت، د برېښنا شرکت او په خصوصي د اقتصادي کمیسیون کمیټه چې ستاسو د مستقیم نظارت لاندې ده موږ سره همکاره ده. همیشه دروازې زموږ په مخ خلاصې دي. د یادونې ده چې د کابل سروبي ولسوالۍ نغلو سیمه کې د 22.15 میګاواټ لمریزې برېښنا تولید پر دې پروژې شاوخوا 13 میلیونه ډالر لګښت راځي چې تولیدي برېښنا بطرینه د افغانستان برېښنا شرکت له لوري په ټاکلې بیه پیرودل او پیرودونکو ته به شبکه کې ویشل کیږي.